یو جمله ذکر په مختلفو زمانو کې استفاده کوم د وایي خبرې کوم په المانی ژبه دا جمله داسې وایو Ich spreche دا په فعل حال کې ده که وایو ما خبرې کړې دي په پرفکت زمانه کې ما خبرې کړې دي Ich habe gesprochen وایي ما خبرې کړې دي که په مستقبل زمانه کې موږ وایو زه به خبرې وکړم زه به خبرې کوم په آینده کې دا جمله په المانی ژبه څنګه وایو تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ